ته خبره درته کوم که نه خبره خبره هم دلته راته وکړه راځه کښېنه چې دې تلوار دي دی خو روان به و مزل به م کولو لار به م نږدې کېده که نه وای اوس ته څه شی وې راته څه خبره ده خبره دا ده ویم درک مې درته کتلی درک چمنګل ته ویم چمنګل ته نه تا ته هغه به کار کېږي یا نه خو تا ته مې تیار کار کړی دی څه شی ما ته کوم ځای کې څوک ده ویم یو ځای کې ده که نه کونډه ده کونډه 3 بچي مو سره دي او غم یې مه کوه هلکان دي هلکان ویم لاس باندې پیس پکي ښه ویم چې منګل خو نه د کار دی او نه د روزګار او بله دا ده چې د هغه خوارانو به سر په سوري شي د ثواب کار دی د ثواب او ستا به هم کار وشي یعنې مطلب کور به دې ودان بس خوښه مې ده سبا به پسې ورشو صحیح ده سبا به ورپسې ورشو څه مطلب خو صحیح ده که نه سبا به ورپسې ورشو حاجی پامکی جونو یالا کچری را بلا دیوالی ما فی چیزی جمانګل دی هلکه ښه خواري خو دې له خیر سره شروع کړي لښتي دي خانه لالا ستړی یم چې په خیر راغلی په خیر ته باندې دې څه دا خو زما سیکرټري دی که نه یعنې مطلب دا دی باډي ګارډ مې دی ځکه تا ته ښه معلومات دی دې خوا نه که په دې باډي ګارډ سره نه چېرته سم شی خو پیدا کړه که نه په خدای چې باډي ګارډ نه وینیسي نه خیر دی څنګه چل دی ما ویل دا کار وکړم که نه چې دا لښتې پاکه پلار ده راته وایي چې کار نه کوې بیا ته واده هم نه کوم د دې خبرې نه خو لاس وینځه تا ته ځکه واده نه کوي چې هغه ځان له رمبې کړی ځان نه خبره دا ده چې هغه ځان ته چې ته کونډه منډه کتلې ده او هغه هم د 3 بچو سره ته څو یې خانې لاله څنګه ځان له کتلې ولې نو هغه تا پوښتنه راغلی وکړه چې ولې دا کلي کې اوازه ده که نه اوازه وایي شریف خان ځان له کونډه کتلې ده او خبره دا ده چې 3 زامن مو سره دي او که دا زامن دې کور ته راله په خدای په میراث کې د سره شریک دي بیا د خیر لاسونه مروړه نه کوژدل ته او نه واده نه ته اوس رښتیا وې خود رښتیا ویم ما دا نو بله دا د ده نه پوښتنه وکړئ که ته تر دروغ اوس ستا غم خو ستا غم بس خدای دې وبخه بس ته چې ته په وخت سره خبر کړم لاله محترمه زه به دې اوس خوښ شم د خیالت سره ځئ تاسو وځئ اوس موږ د نه لاړو خو ته پوه شو پلار راځه کار ده وکړم زه به ستا خوښ شم لاله محترمه زه به قدیمي په ځان باندې چوپ کړم لاله یم زه پر اوس بس ختم شو د خیره سره څه خبره ده ولې نه کارونه په ما باندې کې او ودونه به ځان له کړې دا دې کوم خوبونه دي دا درته چا وویل جهاد څه راته ویلي دي نه ته به اوس ځان ته واده کړې او زه به همداسې ګرځم نو سپېره چې ستا واده نه کېږي ځان ته خو به یې وکړم که نه نو ځان ته که واده کړې نو داسې جاله جوتا وکړه که نه نو ته ځان سره 3 بچو مو اوس کور ته راولي د خدای بنده کونډې ما ته څوک جره جوټه راکوي ښه کونډې ما د ځان غم وساده ستا دی او ده ته وګوره د خدای مسلمانه چې د دغه بچي څه ورته وایي زما غم ورسره نشته دی ته چې دغه 3 ماشومان دې کور ته راولي نو ته پتي خو لاړه صدقه ده که نه درنه والله کارانه وکړي ما له چې چا ویلي دي که نه هغه به هم ځان سره کوم او دا واده در باندې خرابوم هو ویم مرې او کچوې زه دا واده ځان ته کوم یم والله کډېدانه وکړه ما دا زه به ژوندی یم او ته به ځان له واده کې ما ویل چې دا ګیلې څنګه توده کډې ده ښه مې کړې ځان ته واده کوم سپېره خاني لالا راته ټوله کیسه کړې ده یمه که تا د ما نه دا واده ولیده که نه نو زما نوم به چمنګل نه یاو سبسکرایب یې کوئ که نه د خدای مسلمانانو ولې ورته داسې درځدګو دی ویم کلینګانې درنه یې نشي کلینګانې چې زموږ نورې ویډیوګانې وګورئ چمنګل وایم
او شعر چې بې خیر نه کوي شعر کې شعر